سلام دوستانو یو ځل بیا راغلاست مخکې چې موږ تاسو په دې درس چې پرې خو موږ نه بیا شروع کوو دا ځل موږ زو د ویو ټاپ ته په ویو ټاپ کې موږ بعضی کمانډونه لرو چې هغه څنګه کوو استفاده کوو د ویو ټاپ چې دا هم ځان د زیات کافي کمانډونه لري چې ډېر وخت موږ څخه استفاده کولای شو نو د اوس لپاره موږ فرض مثال د لی اوټ باندې باس کوو چې هغه موږ درې شان تر په نظر کې چې یو رولر دا بل زوم دا بل هم لی اوټ چې کوم یو دا د مسافه چې تاسو په کوم په سکرین باندې وینئ دغه صفحې ته ویل کیږي دغه صفحې نه هدف ده تاسو ته متوجه اوسئ موږ لومړی د فرنٹ لی اوټ حالت دلته انتخاب کړئ چې فرنٹ لی اوټ حالت چې موږ دا یعنی دغه صفحه چې کله موږ پرنټو دا په کوم شکل باندې ښکاري په هغه حالت کې دلته موږ دا څنګه کوو مونږ ته خي سره دلته موږ فرض مثال نور حالتونه لرو چې دلته فرض مثال آوټلاین دی ډرافت دا فرض مثال ریډ موډ دا او د ویب لی اوټ دا چې هر یو ځان ته څنګه کوي فارمټونه لري یعنی په ورډ مایکروسافټ افیس ورډ کې موږ کولای شو چې دا د لی اوټ د صفحې زموږ مختلف شکل باندې تغییر کوو اوس چې فعلا په کوم حالت کې موقعیت لرو دا حالت د موږ چې په حالت باندې خې موږ د پرنٹ لی اوټ باندې خې یعنی چې کله موږ د سند پرنټو نو موږ په دې شکل باندې خپل کیږي راځو د تغییر ورکو نو دلته موږ څه کو دی ریډ موډ یعنی کله چې موږ دا ولو څنګه باید خاره شي د لوستلو په حالت کې تاسو ګورئ څومره تغیرات پکې راځي موږ د ریډ حالت تر انتخاب شو دلته پکې فرض مثال ته زه ولوم د جنا صفحه سره اخلم راځم د دې پر ولو است دلته راځم د لوګو دوه بټن پکې اضافه شو دلته مثلا یو بټن دا یو دا چې دا بټن فعالیت خې خپل ځکه دنه خواته ممکن موږ نور ټیکسټ ولرو او مګر دنه خواته څه نه لرو سره پکې یعنی کچې ته غواړو موږ د ورډ مایکروسافټ ورډ کوم فایل مطالعه کوو نو موږ د ریډ موډ نه څنګه کولای شو استفاده کول دي بټن باندې کلیک کوو ګورو چې خواته بلې موږ نور مواد هم لرو د مطالعه لپاره نو دې حالت چې موږ کله وځو ورته د ایډیټ موډ ته کله په دې باندې هم موږ کلیک کوو موږ غادي حالت خپل راځي ګرځي په دې حالت باندې بل حالت لرو موږ د ویب لی اوټ یعنی په ویب کې یعنی په انټرنیټ باندې چې کله موږ په ویب براوزر کې کله مواد ورا په کوم شکل باندې موږ تخې سره تاسو ګورئ دلته کې په عمودي شکل باندې موږ ته دا خپل مواد راکې راته کې یعنی تاسو ګورئ تاسو کوم پاراګرافونه چې موږ لیکل ډېر پراخه کړي تر ستر دی ګورئ پاراګراف دا معمول حالت باندې څومره خط کو په درې خطونو کې تاسو خوین ته دا انتخاب وسره چې کله ویب لی اوټ ته موږ تغییر وکړو دا په دوه خطونو باندې تبدیلی کې یعنی هغه وخت چې موږ کله انټرنیټ په مرسته باندې په ویب براوزر کې رقم ته مطالعه کوو په هغه شکل باندې موږ دا ورقه یا د صفحه موږ راخې په باندې معمول ډول باندې پیج لی اوټ کې زیات وخت موږ په خپل چې د فرنٹ لی اوټ حالت کې موږ دا خپل سند لیدل شو چې دغه بټن په معمول ډول باندې په دغه لاندې چې سټیټس بار ورته په دې کې هم موجود دي دلته چې باندې ګور ریډ موډ ته موږ ریډ موډ ته ځو ته بیرته چې تر شو موږ فرض مثال د پرنٹ لی اوټ ته ځو او بل تدریو بټن چې دی ویب لی اوټ د فرض مثال موږ ته نو هر حالت چې موږ خواخې په غلط موږ خپل اسناد راخیستل شو کتل شو مطالعه کول شو څه نشته پکې نو معمول ډول باندې موږ ډیر وخت یې په دې حالت کې درو چې زمونږه صفحه د په لی اوټ کې د پرنٹ لی اوټ کې سره بل موضوع چې موږ تر پوښلان چې د رولر دا کوم خاص ډیر درون کار نه کوم مشکل ده فقط یو ټیک مارک ته موږ لرو ویو رولر یعنی که غواړو په دغه ساحه کې موږ ځان ته خپل خط کش وخیو ځان ته په بعض ملحقات په خاطر باندې کله موږ یو شیپ یا یو عکس چې په ځای کو رولر یا خط کش موږ سره مرسته کوي فقط دومره کوج دا بټن باندې کلیک کو دا ټیک مارک یو ګور تاسو موږ ته عمودي او بل په خط کش ته اضافه شو کچیر دا باندې موږ کلیک وکړو د دوه خط کشونو لمنځه ځو نظر ضرورت تاسو کولای شئ څخه استفاده وکړئ سره بل برخه چې موږ تر پوښ لاندې نسو هغه برخه د زوم یعنی د غټولو او وړوکې کولو د صفحې چې کومه موږ وینم دا صفحه موږ وړوکې وخیو که غټې وخیو فرض مثال موږ دوه حالت لرو چې یو زوم ان د یو زوم اوټ د زوم ان یعنی چې موږ دا صفحه غټه کو چې خد داخل ته ورنو صفحه نږدې نه وګورو بل دا د زوم اوټ په نوم باندې چې صفحه موږ وړوکې کو فرض مثال دا ټوله صفحه موږ تاسو په سترګو باندې نه ښکاري تا ګوري زوم د بلته څومره خلم ته سلفي ساده خپل چې باندې کلیک کو سلفي ساده خې موږ بل دلته راځو موږ وان پیج اوس باندې کلیک کو تاسو تاثیرات وګورئ ګوري څومره شو یوې صفحې ته دا تبدیل شو د تاثیرات مو په کوم ځای کې لیدل شو تا ګوري اته 40% باندې موږ دغه څنګه شوی تبدیل شوی دا اته 40% دا زوم دا چې موږ خو دې خو کار شروع راکاش کو دلته موږ مکمل ده تاسو خېل دل شي که څومره چې کوی وړو کې شي غاټه شي ستونزه نه لرو پکې نو موږ اوس بیرته راځو څه کوو
زوم باندې چې کله کلیک کوم ته دلته د صفحې سره کې نوې معلومات لپاره موږ ته نوې بکس خاص 200% موږ خي دلته موږ ته ډسپلی کوي یا موږ ته خي چې څومره اندازه د موږ په کار ده بای پیج ویډ د فرض مثال د ټیکسټ ویډ د فرض مثال د هول پیج د راځل ته فرض مثال په فیصدي باندې کار کوو 200% کې موږ څومره خي صفحه 2 چنده خي تاسو درجه غاټ شول ته موږ 200% باندې بیا راځل ته کلیک کور باندې دلته فرض مثال په 100% یې اوکې کوي تاسو وینئ تم د تغیرات راځي 100% ته څومره صفحه معمول لیدل کیږي بل راځو 15% موږ انتخاب ول د فرض مثال صفحه منوره هم پسې وړه کړو بل راځو فرض مثال دلته د جنې څنګه کو په خپل انتخاب وسره نن 50% غواړم صفحه وینم 50 لیکم او یا هم دغه دوه نه هندل چې پاس لاندې باندې موږ لور کوم زیات دي جنا کو اوکې انتخاب 50% تر نږدې کیږي بل دلته موږ لرو 1 پیج ویل دی وی صفحه په اندازه باندې مالټیپل پیج دی ویل دي چې دوه صفحه موږ ته وخیا پیج ویټ لکه دا چې موږ دغه درې بټنې عین شی بټنې موږ دلته هم لرو پیج ویټ ان دی وی صفحه په اندازه ټیکسټ ویټ دا به انتخاب کول ورشي څومره خط موږ لرو خط د دې ډیسکټاپ د سکرین د دې کون څخه تر دې کونجه پر مکمل چره د منګه ټیکسټ تاسو خیال لراشل د پکې فرض مثال دلته راځو منګه هول پیج راخلو تاسو وینئ ته مکمل صفحه تل سم کې مکمل صفحه ته موږ داخل ګان بل صفحه د څنډه موږ تر تخکاری دی نو دا هم د زوم کمانډ تاسو کولای شئ په مختلفو شکلونو باندې استفاده وکړئ معمول ډول باندې موږ په 90% کې موقعیت ولرو صفحه مکمل په 100% کې وي